ډیته شو. شیخ باندې موږ راپورټ کړی. ته څه کو هغه خپله د اجړاګانو ټوله برادري د ځان سره ملګری کړې که نه نو شیخ نه شي. السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه د تاسو دا ورکوټ شانتي کلیپ هم په سټارټنګ کې کتلی وي. یو خوا ته چې د ګل چاهت وایي چې شیخ هم ډیته کو، شیخ ډیته شو، او بل خوا ته شیخ وایي چې ګل چاهت ته ویل ته چې د خپل د هجراګانو پوره برادري هم راوله نو شیخ بیا هم ډیته نه شي کېدی. نو شیخه ځان دې وشرمولو مړه، اوس څه فایده؟ اوس ته لګیا شاته خبره کې ستا هغه ویډیو چې دی نو پوره دنیا صحیح کړه. تا چې کومه معافي ته نه غوښتې وه او تا ویل بس ما نه غلطي شوې، نن نه پس زه به چې دی نو داسې کار به نه کومه. او بیا د خپل صفایي دپاره سبا د خلک په ما باندې ګوتې چېته نه کړي، زه به پروف سره به خبره کوم. نو اول به دې دا خبره ولې کوله؟ ډیته شوې او ځکه چې دی نو داسې خبرې کې خوند مزه دې بیخي نشته. ګوره شیخه ډیته شوې، باجه شوې. ګورې دا مو ووایه چې باجه شوې نه، باجه شوې. ستا ویډیو پوره دنیا وکتله، ټولو خلکو وکتله. نو اوس ته چې دی نو مې نه مانو ولې واد ده که نه، نو اوس ته نه منې نو په دې کې چې دی نو څوک زبردستۍ باندې په دا باندې دا خبره نه شي کولی چې یار ته خو نه نو ډیته شوې ومنه او خپل زړه له تسلي مه ورکوه. اوس ولې چې کم کار در سره وشو نو ډېر بد شو. نو اول به دې ورسره ګوته به دې نه کوله که نه، چې ګوته دې ورسره واخېسته نو پوره سر ته به دې ورسولې وه که نه، او هماغه سینډل خټک درغه و بس هغې چې دی نو هغې نه دې معافیه نه وغوښتل، لاسونه دې ورته جوړ کړي وو. نو څه فایده؟ نو اوس ته چې د خبرو خوند خو مزه خو نشته که نه. ګوره شیخه شروع کو به د الیکشن ته سوچ کړی و آیا زه ده سره دا کار کوم، دا مسې جوړېږي که نه جوړېږي. نو سبا له په ما باندې څوک ریاکشن ونه کوي. نو ریاکشن در باندې وشو درغه ډېرې له درغه نو ډېر بد حال دی. یریدلې وي، ډېر زیات یریدلې وي. بس معافي دې ترې نه وغوښتله. اوس خلکو ته څه وي؟ اوس د دې خبرو څه فایده شته؟ بس دوستانو زما دا میسج او دا پیغام و شیخ ته چې شیخ ډیته شو او شیخ چې دی نو خبرې کوي د خبرو خوند مزه یې نشته. نو دوستانو که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.